نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د خوست ملي رادیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو نیک هیلې او سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ. مسعود یم او تاسو ته د اووم ټولګي فیزیک تدریسوم. پخوا مو مخکینی ویډیوګانو کې مو د کور په اړه خبرې وکړې چې کور څه شی دا واحدات څه شی دي، د واحداتو بدلونونه مو ویل. اوس هر څو انرژي تعریفوو. انرژي د کور کړلو وړتیا یا قابلیت عبارت له انرژۍ نه ده. یعنی انرژي موږ دا ډول تعریفوو چې انرژي د کور کولو قابلیت یا وړتیا عبارت له انرژۍ نه ده. انرژي د کار کولو قابلیت عبارت له انرژۍ څخه ده. یعنی په دې معنی چې کله چې انرژي وجود ولري، شتون ولري، مونږ کولی شو چې یو کور ترسره کړو. نو داسې تعریفوو چې د کور کولو استعداد، قابلیت، وړتیا عبارت له انرژۍ نه ده. انرژي موږ په فیزیک کې په ای سره ښیو. یعنی په خپله ای مساوي په چی نه دو په انرژۍ نه ده. د دې لپاره چې ډېر وخت نه وي نیوی شوی، موږ مخفف د دې چې لومړی ای ده، ای روښولو انرژي په دې شکل سره موږ چی کوو، لیکو. هر څو د انرژۍ واحدات. انرژۍ واحدات لکه څه رقم چې د کور واحدات دي، انرژۍ واحدات هم همغه دي. لکه کور واحدات ژول و، د انرژۍ واحدات هم ژول ده. په ام کا ایس سیستم کې د انرژۍ واحد شی ده ژول ده. ژول بیا شی و، یعنی ژول چې و نیوټن ضرب متر و. یعنی ژول موږ داسې تعریف کړی و چې هغه مقدار کور ده چې یو نیوټن قوه د یوه متر په اندازه بیضیه کړي. دلته ژول په خپله د انرژۍ واحد ده. په سی جی ایس سیستم کې د انرژۍ واحد ارګ ده. ارګ موږ څه رقم تعریف کړی و؟ داسې مو تعریف کړی و چې یو ډاین قوه چې د یوه سانتي متر په اندازه نقل مکان کو عبارت له چی نه ده؟ د ارګ نه ده. نو دومره زده کوو چې انرژي یعنی د کور کړلو وړتیا، قابلیت، استعداد، او دا چې د انرژۍ واحدات شی دی په امکای سیستم کې ژول ده، په سی جی سیستم کې ارګ ده. نو موږ کولی شو چې د انرژۍ واحدات هم چی کو، تعریف کو. لکه څه رقم چې کور کې تعریف کړي وو چې ژول هغه مقدار کور ده چې یو نیوټن قوه د یوه متر په اندازه بیضیه کړي. ارګ بیا شی ده هغه مقدار کور ده چې یو ډاین قوه د یوه سانتي متر په اندازه نه چی کې بیضیه کړي. نو ارڅو هغه ته توان هم د اووم ټولګي فیزیک برخه ده. توان څه رقم تعریفوو؟ توان په دې ډول تعریفوو چې توان داسې تعریفوو چې ترسره شوی کار د وخت په واحد کې عبارت له کار څخه ده. توان یا طاقت داسې تعریفوو ترسره شوی کار د وخت په واحد کې عبارت له
وبخی توان څخه ده، دلته به توان ولیکئ، لی توان څخه ده. نو عموما مونږ توان یا طاقت ریاضي په فارمولیک ډول نه داسې لیکو چې پی مساوي کیږي W پر ټي نه. دغه په خپله پاور ده، پاور، او دا ورک ده، او دا ټایم ده. یعنی موږ داسې یایو ترسره شوی کار د وخت په واحد کې عبارت لی توان یا طاقت څخه ده. نو د توان یعنی لنډ تعریف په همدې شکل سره کولی شو. هر څو د توان واحدات، د توان واحدات کله چې موږ تاسې په اس آی سیستم کې، په نړیوال سیستم کې موږ تاسې مطالعه کو، واټ ده. واټ او کیلو واټ هاس پاور دا ځون ته د توان واحدات دي چې موږ تاسې بیا هغه نه کولی شو چې د یوه ماشین یا د یوه جنریټر هغه توان چې کو محاسبه کو. نو هر څو دې پوره چې موږ توان دلته په نظر کې ونیسو، نو د توان تعریف مو په دې شکل سره وکړو چې ترسره شوی کار د وخت په واحد کې عبارت لی توان نه ده. د توان فرمول چې مخکې مو ولیکلو پی مساوي کیږي W پر ټي نه. که چیرې په دې فرمول کې توان نه معلوم وي، د دې فرمول نه موږ کور وخولو، توان په لوس رورو. که چیرې په دې فرمول کې کور نه معلوم وي، نو کور چې کله نه معلوم وي طرفین وسطین چې کو فاصدې ځای نه کور مساوي شي پی ضرب ټي، یعنی توان ضرب وخت، بیا به کور موږ ته په لوس رو کې. که چیرې ټي نه معلومه وي، ټي که نه معلومه وي دلته فاصدې ځای نه ټي به څه شي، ټي به مساوي شي W پر پی نه. دغه درې فرمولونه موږ تاسې په نظر کې نسو. یعنی د طاقت د پوره فرمول دا ده، په طاقت کې چې کله کور معلوموو هغې فرمول دا ده، په طاقت کې چې کله موږ تاسې وخت معلوموو دغې فرمول دغه ده. موږ کولی شو چې د فرمولو په اساس موږ مخته لوړ شو. تاسې په فیزیک مضمون کې یوه پوښتنه ده یا یو مثال ده، داسې لیکلی دی چې یو موټر یا یو ماشین په تږو لکور په 4 سکندو کې او بل موټر یا همدغه ماشین همدغه کور بیا په هغه کې په 2 سکندو کې تاسې پیدا کوئ چې د کومې یوه طاقت یا توان شی ده زیات ده. نو د توان واحدات بیا پوښتنې څټ ته لوړ شو. د توان واحدات د MKS په سیستم کې څه ده یا په نړیوال سیستم کې واټ ده. کیلو واټه لرو، میگا واټه لرو، ګیگا واټه لرو، دا د واټ اضعاف دی. خو هغې نه تېرېږو، صرف موږ تاسې واټ او کیلو واټ په نظر کې نسو. موږ یو کیلو واټ، موږ یو کیلو واټ مساوي ده په 1000 واټه سره، یعنی 1000 واټه مساوي ده په 1 کیلو واټه سره. نو تاسې که چیرې ماشینونه ووینئ په هغه نه لیکلي وي چې دغې طاقت یا پاور دومره واټه ده. نو دې ته په کتو موږ کولی شو چې مثالونه په دا کې حل کو او د یو ماشین واټ طاقت په لوس رورو. مخکې له دې نه چې دا مثالونه حل کو واټ تعریفوو. واټ شی ده؟ واټ داسې تعریفوو چې واټ عبارت له هغه توان نه ده چې یو ژول کور په 1 سکند کې ترسره کړي. نو داسې یایو چې واټ مساوي کیږي، واټ مساوي کیږي ژول پر سکند. یعنی
واټ هغه مقدار توان یا طاقت ده چې په یوه ثانیه کې یو ژول کور سر ته ورسوي. یعنی یو ژول کور چې په یوه سکند کې ترسره شي دا د یوه ماشین یا د یوه جنریټر چې ده طاقت ده واټ ده. دې ته موږ تاسې واټ یایو. هر څو یوه مثال ته چې موږ تاسې هغه مثال چی کو حل کو. مثال داسې حلوو. مثال دا شی لیکله ده چې یو موټار ده. یو موټار 8 ژوله کار په 4 سکندو کې ترسره کوي. بل موټر همدغه کور په 2 سکندو کې ترسره کوي. تاسې معلوم کړئ چې د کوم یوه موټر توان یا طاقت شی ده زیات ده. داسې یایو چې یو موټر ده 8 ژوله کور په 2 سکندو کې ترسره کوي او بل موټر ده 8 ژوله کور په 4 سکندو کې ترسره کوي. تاسې معلوم کړئ چې د کوم یوه توان زیات ده. هرڅم دلته د توان فارمول لیکم چې پی مساوي کیږي W پر T. یعنی 8 ژوله کور. دلته مثال دا شی ده چې 8 ژوله کور ده یوه موټر په 2 سکندو کې ترسره کړه ده. بل موټر ده دغه 8 ژوله کور یې په 4 سکندو کې ترسره کړه ده. نو دې دپاره چې کوم یوه توان زیاتېږي دغې اول د دې فرمول په اساس نه دا سوال حلوو. پی به څه وي دلته نامعلوم به وي. نو زه پاسې دې نه دا شی لیکم چې پی مساوي کیږي W پر T. دې ځای به توان یا طاقت مساوي شي کور W چې ده 8 ژوله. وخت څومره ده 2 سکند. یعنی په 2 سکندو کې یو موټر ده هغې توان چې ده توان یې نامعلوم ده په 2 سکندو کې 8 ژوله کور سر ته رسوله ده او دغه اوس معلوموو چې د دې پاور یعنی طاقت یې څومره ده. نو موږ داسې لیکو چې پاسې دې ځای نه پی به مساوي شي. دا به اختصار کو یو په 2 کې 2 4 په 2 کې 8 ژول پر سکند واټ. یعنی دغې اولنی موټر که چیرې دې ته پی یو وایم یعنی اولنی پاور یا طاقت دغې 4 طاقت چې دا 4 واټه ده توان چې دا 4 واټه ده. دغه بل موټر چې کله موږ تاسې هغه محاسبه کو هغې دپاره هم همدغه فرمول شی کوو تطبیقوو. بل موټر ده دویم موټر که چیرې پی 2 وښیو او دلته یې فرمول په دې شکل سره کو چې W پر T2 یعنی دا د دویم موټر ده دا د اول موټر ده. نو که چیرې دغه اول طاقت په پی یو دویم طاقت په پی 2 سره وښیو نو موږ داسې کو چې پاسې دې ځای نه پی به مساوي شي. هغه فرمول کې داسې و چې 8 ژوله کور ده دغې په T2 کې T2 اول کې 2 سکند و دې په 4 سکندو کې ترسره کړه ده. نو اوس معلوم کړئ چې کوم یوه پاور شی ده زیات ده. پس دې ځای نه پی به مساوي شي. دا چې اختصار کو یو په 4 کې 4 2 په 4 کې او 8 2 او چې کله ژول پر سکند وویشو واټ. نو دا پی 2 ده. اول موټر طاقت چې ده 4 واټه ده. د دویم موټر طاقت چې ده 2 واټه ده.
یعنی په دا معنا چې دغه موټر چې ده توان یې څه ده زیات ده. د دغې موټر یا د دې ماشیندرۍ توان زیات ده. نو د هغې په 4 سیکنډو کې یا په 4 ثانیو کې 8 جوله کار کړی دی، د په 2 ثانیو کې 8 جوله کار کړی ده. نو موږ دلته د کومې وخت توان چې زیات وي هغه لیکلی شو چې د دې موټر توان څه ده زیات ده. نو یو په 4 کې 4، 2 په 4 کې 8، یو په 2 کې 2، 4 په 2 کې 8. نو موږ کولی شو چې ژول په سیکنډ په دې شکل سره ولیکو. هرڅو یوه بل مثال ته که چیرې مثال داسې وي چې یو موټر ده هغه چې ده 8 ژوله کور یې سر ته رسولی ده په 2 سیکنډو کې. نو تاسې د دې پاور څه کوئ معلوم کوئ. پاسې دې ځای نه پی مخکې مونږ ویله چې پی مساوي کېږي ډبلیو پر ټي. پاسې دې ځای نه پی به مساوي شي 8 ژول پر 2 سیکنډو سره. پاسې دې ځای نه پاور یا طاقت مساوي کېږي 4 واټه سره. که چیرې بیا دا خو مې دې فرمول نه کور وخوستو. که چیرې بیا داسې وشي چې کور نه معلوم وي، داسې وي چې یو ماشین ده هغې توان چې ده طاقت یې چې ده هغه 4 واټه ده. په 2 سیکنډو کې به دا څومره کور ترسره کړي. نو موږ هغې دپاره دې فرمول نه کور وخولو. که چیرې موږ کور نه معلوم وي ډبلیو به مساوي شي پی ضربې ټي. پاسې دې ځای نه ډبلیو مساوي کېږي پی 4 واټه ضربې ټي 2 سیکنډ. پاسې دې ځای نه ډبلیو به مساوي شي واټ که مونږ دا شی ولیکو چې ژول پر سیکنډ. ژول پر سیکنډ چې ولیکو بیا ژول چې تجزیه کو زه دا شی که ولیکم چې 4 ژول ضربې ژول پر سیکنډ ضربې 2 سیکنډ سره. نو موږ بیا دا شی کولی شو چې پاسې دې ځای نه به ډبلیو مساوي شي ژول پر سیکنډ، یعنې موږ لیکو چې ژول پر سیکنډ یعنې په خپله شی ده کور ده. دا که په دا کې ضرب کو 8 به شي 8 ژول سیکنډ به د سیکنډ سره چی کو اختصار کو او دلته ژول به پوتی شي. نو ایمون کور به 8 ژوله سر ته رسېدلی وي، یعنې په دا معنا چې دلته به 8 ژوله کور سر ته رسېدلی وي. په کوم صورت کې؟ په هغه صورت کې چې د ماشین یا د یوه موټر طاقت څو وي 4 وي او په 2 سیکنډو کې به څومره کور سر ته ورسوي 8 ژوله کور به سر ته ورسوي. که بیا داسې وشي چې دغه په دې کې شی نه معلوم شي، وخت نه معلوم شي، یورې طاقت نه معلوم و په لوس مروړو دلته، بیا مو کور نه معلوم کړو په لوس مروړو، او بیا که چیرې وخت نه معلوم شي بیا هم مونږ کولی شو چې دا په لوس وروړو. نو که چیرې داسې شوي وي چې یو ماشین ده هغې طاقت څومره ده؟ توان یې څومره ده؟ 4 واټه ده. 8 ژوله کور ساعت ته په دانې رسېدله ده. نو په څومره وخت کې به دغه کور دې ماشین رسولی وي؟ په هغه صورت کې چې هغې توان یا پاور یا طاقت شوي 8 ژوله وي.
وبخی 4 واټه وي. دې دپاره کله چې دغه پوښتنه حلوو نو موږ کولی شو چې د دې فرمول نه کور وخلو. د دې فرمول نه چې کله کور وخلو پاسې دې ځای نه T مساوي کېږي W پر P. د دې فرمول په اساس موږ کولی شو چې د هغې نه کور وخلو. د W او T په ځای خپل قیمتونه لیکو. زه دا شی لیکم چې T به مساوي شي W څومره قیمت ده 8 ژوله او د P قیمت څومره ده 4 واټه. پاسې دې ځای نه T به مساوي شي. د دې دپاره چې دغې ژول او د واټ ترمنځ کومه اړیکه چې دو دا کې اختصار وشي نو زه دا شی لیکلی شم چې ژول تعریف څه و؟ ژول تعریف دا و چې په کور کې موږ تاسې تعریف کړی و. ژول مساوي ده نیوټن ضرب متر. دا تعریف ده. نو زه لیکلی شم چې نیوټن ضرب متر او 4 واټ. د واټ تعریف څه و؟ د واټ تعریف دا و چې ژول پر سکند. ژول پر سکند معنا دا چې هغه توان هغه مقدار طاقت ده یا توان ده یا چې په یوه سکند کې 1 ژول کور ترسره کړي. نو زه دا شی لیکلی شم چې ژول پر سکند سره. پاسې دې ځای نه که چیرې ټي ولیکو چې ټي مساوي ده 8 نیوټن ضرب متر 4 دا ژول. دا شی لیکلی شم چې نیوټن ضرب متر پر سکند سره. متر به د متر سره اختصار کو، نیوټن د نیوټن سره. 1 په 4 کې 4، 2 په 4 کې 8. نو پاسې دې ځای نه ټي به مساوي شي په 2 سکندو سره. نو موږ کولی شو چې د تاسې فزیک کې صرف ونسن فزیک کې خالي د توان یا طاقت فرمول لیکله ده چې پی مساوي کېږي W پر T نه. نو موږ کولی شو چې دغې فرمولونه هم کور وخلو. په هغه صورت کې چې کور په دې فرمول کې نه معلومي، په دې فرمول کې که چیرې وخت نه معلومي د دې فرمول نه کور وخلو. نو موږ کله چې محاسبه وکړله دلته موږ کور مو چې کله د وخت مو په لوس راوړو په 2 سکندو کې. یعنې دا معنا چې یو ماشین چې 4 واټه طاقت ولري 8 ژوله کور په 2 سکندو کې سرته رسوي. په دې هیله چې دغه ویډیو ووینئ او د دې ویډیو نه استفاده وکړئ او دغه موضوعات تاسې خیر دا مثال نه نوره مثالونه په دې کې حلولی شئ. پریکټس په وکړئ او کور په وکړئ او بیا چې تاسو ته حاضرېږو تر هغې مو په لوی او بخونکي خدای سپارو.